زما عزیزانو که تاسو ته یاد شي په دې تیره ویډیو کې تاسو سره ما خبرې کړې وي چې دا ملټي وایټامینز دا مونږ چاته ورکوو او څوک چې کوم دی دا ملټي وایټامینز استعمالولی شي. نو نن خبره کوو جناب د سربیکس زی باره کې. څوک ورته سربیکس زیډ وایي، څوک ورته سربیکس زی وایي. نو دا داسې یو ملټي وایټامین دی چې تقریبا په هر یو کور کې یا زیاتر خلکو دا استعمال کړي وي. او زموږ ډاکټران وروڼه خویندې چې کوم دي هغې کله چې مریض ته د طاقت دوا نه لیکي نو دا یو داسې دوی ده چې دې کې د کمبینیشن که زه تاسو ته ووایم چې کم څیزونه پکې دي نو هغه زموږ د وجود دپاره انتهایی اهم او ضروري څیزونه دي. د طاقت یو داسې میجیکل دوی چې اکثر خلک که یاره چاته اعصابي مسلې وي، چاته جسماني مسلې وي، چاته د پټو د کمزورتیا مسلې وي، که تاسو د سکین ډاکټر لاړ شي چې زما سکین خراب دی، که تاسو لاړ شي چیرې زما د ویښتو مسله ده، که تاسو لاړ شي زما د نوکانو مسله ده، که تاسو سایکیاټریسټ ته لاړ شي چې زما د اعصابو مسله ده. خصوصا نن سبا په زنانو کې او په نارینو کې هم دا بې اولادي او داسې مسلې چې د کومو د وجې نه د زنانو هم دا بانجپن یا بې اولادي وي او د نارینو هم دا مردانه کمزوري او بې اولادي دا مسلې وي. نو اکثر که تاسو وګورئ نو ډاکټران ډېر زیات مقدار کې ډېر زیات تعداد کې خلکو ته مریضانو ته سربیکس زیډ یا سربیکس زی دا ایډوایس کوي. نو که تاسو دې کې وګورئ دې کې دا ملټي وایټامین منرل ټریس ایلیمنټس دې کې دا ټول څیزونه یعنی نمکیات وایټامینز او دا ډېر څیزونه پکې راځي چې کوم زموږ د صحت لپاره ضروري وي. په دې کې وایټامین ای، وایټامین سی، وایټامین ای، وایټامین ډي، دغسې بي کمپلیکس دا ټول وایټامینز دي پکې. نو دې کې انټي اکسیډنټ شته، دې کې چې کوم دی بي کمپلیکس، دې کې وایټامین ای شته، دې کې وایټامین سی شته، ورکې آیرن شته دی. بیا دې نه علاوه دې کې میګنیشیم او د ټولو نه اهم څیز چې په دې کې کوم دی نو دی زنک. زنک یو داسې څیز دی چې زموږ د بدن هر سیل هر خلیه چې کومه ده هر اعضا چې کوم دی نو په هغې کې د زنک یو اهم رول دی. یعنی د سترګې نظر، د غوږونو اوریدل په دې کې بي کمپلیکس زنک، اعصابي نظام په دې کې د زنک رول شته، سکین چمړه په دې کې د زنک رول شته، زمونږ چې کوم مدافعتي نظام دی په هغې کې د زنک رول شته. دغسې ډېر داسې څیزونه دي چې زمونږ ویښته، زمونږ نوکان، زمونږ سکین، بیا زمونږ هاضمه، دغسې زمونږ بلډ سرکولیشن، زمونږ د وینې مقدار د هغې دپاره چې وایټامین سی، آیرن، دا مختلف څیزونه داسې دي چې کوم په دې ملټي وایټامین چې کوم دی سربیکس زیډ چې په دې کې موجود دي. اکثر خلک وایي یاره زما چړچړاپن راکې زیات دی، کمزوري راکې زیاته ده، ستړی کېږم زیات. د خلکو دپاره هم سربیکس زی چې کوم دی انتهایی زبردست چیز دی. اکثر خلک وایي یاره ماته د سکین مسلې دي یا ماته د ویښتو مسایل دي، هغه دپاره سربیکس زی بهترین چیز دی. چا اکثر له په ینګ ایج کې دا غټې غټې چشمې لګولي وي هغې ته هم د ویټامین ای ضرورت وي، د ویټامین سی ضرورت وي، د ویټامین ای ضرورت وي، هغه هم چې کوم دی په سربیکس زی کې ښه وافر مقدار کې موجود دی. بیا جنرل کمزورتیا دپاره اکثر زنانه وي چې خپل ماشومانو ته برسټ فیډینګ کوي، پی ورکوي، د هغې وجود کې کمزورتیا راځي نو هغې دپاره میګنیشیم، زنک، مختلف داسې پوټاشیم وغیره داسې څیزونه دي چې کوم په دې سربیکس زی کې شته. بیا ډېر خلک داسې وي چې هغه د شوګر د وجې نه د نیوراپتي شکار وي، د هغې پټې کمزوري شي، د هغې رګونه کمزوري شي شوګر سره. نو دغه خلک اکثر وي چې خپې لاسونه مې میږي کېږي، خپې لاسونه مې کمزوري کېږي، د خپو په ګوتو پوهېږم نه. دغې خلکو دپاره پکې بي کمپلیکس ښه ډېر دی. دغې دپاره پکې چې کوم دی وایټامین ای، وایټامین سی او مختلف څیزونه دا پکې ښه ډېر دي چې د هغې د نیوراپتي دا ورسره نه کېږي او تر ډېر وخته پورې دی د خپل د جسم د طاقت نه دی فایدې اخیستی شي او ژوند انجوای کولی شي. د بلډ پریشر مریضان چې کوم وي، د زړه مریضان چې کوم وي، مختلف قسمه دوایانې استعمالوي. دغه کرونیک ډیزیزز یا دایمي چې کومې بیماریانې دي د هغې په وجه بدن کې کمزورتیا راځي نو د دغه دایمي کمزورتیا یا بیماریانو دپاره سربیکس زی چې کوم دی انتهایی بهترین چیز دی. زه به ذکر کوم د هغه کسانو چې کوم د 40 کاله نه د هغې عمر واوړي او په دې کې رو مختلف قسم بیماریانې او مختلف قسم کمزورتیا راتلل شروع شي نو دې که په روزانه بنیاد باندې نی د خپل ډاکټر مشورې مطابق سربیکس زی ګولۍ که کله استعمالوي نو هغې سره د دې صحت یقیني طور باندې ښه وي. بیا خبره کوو چې هر مریض دا دوی اخیستی شي یا زه پاسېدم او لاړم او ځان له مې دوکان نه د دوی وروړه میډیکل سټور نه مې وروړه زه دې استعمال شروع کړم نو آیا دا ښه خبره ده؟ د دې نه مخکې چې کومه ویډیو وه که ستاسو خیال وي په هغې کې ما تاسو سره ذکر کړی چې هر یو کس ته ضروري نه ده چې دغه یو کمبینیشن پکار وي. چاته به آیرن پکار وي، چاته به وایټامین سی پکار وي، چاته به کیلشیم ویټامین ډي پکار وي. نو هر یو مریض دپاره بیل کمبینیشنز وي چې د هغه د صحت مطابق مونږ اډوایس کوو او د چا صحت ته یا د چا بدن ته چې کوم څیز پکار وي هغه ورته مونږ ورکوو. نو که جنرالي هسې عام کمزورتیا دپاره دا
د ډاکټر د مشورې مطابق استعمال شي نو ډیره ښه خبره ده. خو که تاسو ته چېرته کمزورتیا زیاته وي، بیماري وي یا داسې څه نور کنډیشنز په بدن کې وي، نو خپل ډاکټر سره ضرور مشوره وکړئ. د هغې مطابق به ستاسو دپاره، ستاسو د عمر مطابق، ستاسو د حالاتو مطابق، ستاسو د صحت مطابق څه دوايانې داسې چې هغه به تاسو ته تجویز کړي. لکه زنانو دپاره اکثر له مونږ آیرن بي کمپلیکس او دا څیزونه خوښوو، نارینهو دپاره دا منرلز او وایټامنز او دا څیزونه. نو دې کې اکثر له خلک چې کوم دی کیدای شي داسې څه کمبینیشنز خوري چې هغې ته ضرورت نه وي، یا څه څیزونه پکې زیات وي، یا څه څیزونو ته دی هایپر سینسیټیو وي، الرجیک وي. نو ډاکټر په هغې باندې پوه دی چې دته به کوم کمبینیشن مونږه استعمالو او ستاسو د صحت مطابق تاسو ته مختلف کمبینیشن دوايانې اډوایس کیږي. نو د ډاکټر د مشورې مطابق که دا استعمال شي نو ډیره ښه خبره ده. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو دپاره فایدهمند وي، او که تاسو ګڼئ چې دا فایدهمند دي نو دا ویډیو لایک هم کړئ او خپلو ملګرو سره شیر ضرور کړئ. خپل ډیر خیال ساتئ. الله پامان.